هیڅ یو مصیبت هیڅکله نه راځي مګر د الله په اذن سره. څوک چې پر الله ایمان ولري الله د هغه زړه ته هدایت وربخي او الله په هر څه پوه دی. د الله اطاعت وکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ، خو که تاسې له اطاعت نه مخ اړوئ نو زموږ پر پیغمبر باندې له څرګند روښانه حق رسونې نه پرته څه مسؤلیت نشته. الله هغه ذات دی چې له هغه پرته بل خدای نشته. له دې امله ایمان راوړونکي دې پر همدې الله باندې توکل وکړي. ای مؤمنانو، ستاسې له میرمنو او ستاسې له اولادونو څخه ځینې ستاسې دښمنان دي، له هغو نه ځان اداره کړئ، او که تاسې له عفو او تېرېدنې څخه کار واخلئ او بښنه وکړئ نو الله بخونکی او رحم لرونکی دی. ستاسې مالونه او ستاسې اولادونه خو یوه ازموینه ده او همدا الله دی چې له هغه سره لوی اجر دی. له دې امله تر څو پورې چې ستاسې په وس کې وي له الله نه ویریدونکي اوسئ او د هغه فرمان واورئ او اطاعت ورنه وکړئ او خپل مال د هغه په لاره کې ولګوئ. دا همدا ستاسې لپاره خیر دی. څوک چې د خپل نفس له بخل او حرص نه خوندي پاتې شو نو هغوی فلاح موندونکي دي. که تاسې الله ته حسنه قرض ورکړئ نو هغه به تاسې ته څو چنده زیات درکړي او ستاسې ګناهونه به درو بخي. الله ډیر قدردان او د تحمل څښتن دی. په حاضر او غایب هر شي پوهیږي، برلاسی او د حکمت خاوند دی.